ګرانو مشرانو، ګرانو وروڼو، نن به ما ته لږ اسانه به په دې چې زه تعلیم یافته طبقې ته مخامخ ولاړ یم. په دې تمه او په دې امید چې انشاءالله ما ته مخامخ کم ملګري ناست دي، دی به کم سے کم حق پیژني، خپل حق به پیژني، د خپل بچي حق به پیژني، کم سے کم چې دا کم منګ لګیا یو او په ساده ټکو کې د پښتو په ټکو کې د خپل پلار نیکه تاریخ هم رانیولی دی او د پښتنو د بچو د خولې د نوړۍ خبره کوو، د پښتنې خاورې د حق خبره کوو. نو زه امید لرم چې انشاءالله عیني طور به زما د ملګري د وکیلان صاحبان بلکې د هر طبقه فکر وکیل ابه په دې پوهېږي. ګرانو وروڼو، مشرانو، خویندو، زما د حق اواز ما نه دی اوچت کړی. کو تاریخ مخامخ کو نو زما د قام د حق اواز باچا خان بابا نن نه 115 کاله مخکې اوچت او د باچا خان د تحریک اقدامونه به ډېرو، پښتانو له تعلیم، پښتنو له شعور، پوهه، علم، رڼا، پرمختګ، خو د دې هر څه بنیاد په دوو نقطو کې. نمبر 1 چې په دې خاوره د حکمرانۍ اختیار د دې خاورې د خلکو دی. نمبر 2 په دې خاوره چې کوم وسایل دي په هغې وسایلو اختیار د دې قام دی. د انګریز خلاف ټول جدوجہد په دې شکل روان ورو. بیا که موږ وګورو تاریخ نه موږ خبر یو چې انګریز لاړ خو بدقسمتۍ نه زموږ د ازادۍ هغه خوبونه پاتې شو، ارمانونه پاتې شو او موږ پښتون قوم بالخصوص او بیا نور قومونه بالعموم د غلامۍ په شکل کې د 14 اګست 1947 نه پس په بل شکل کې ونیولی شو. ازادي هغه خلک ګټي چې څوک د ازادۍ خوند یې موندلی دی. موږ پښتنو خو د 14 اګست نه مخکې د انګریز غلامانو خو کم سے کم جمهوري طور آزاد و. دلته زموږ حکومت و چې پاکستان آزاد شو نو په 9 ورځو کې دننه حکومت هم راله ختم کړ او ټول یې بندیوان کړل او قیوم خان ته یې مشري ورکړه. ګران وروڼو، تاریخ باندې کو نظر اچوو، د پاکستان سن 58 پورې په سیاست پابندي وه او کیسې را روانې وې، خو زه به دا ووایم چې د 47 نه پس تر 73 پورې سمون نه خوړو. یو شی و خوټ کېده چې ډز یې وکړو نو د ډز نه پس احساس وشو. نو چې احساس وشو او سمون یې خوړو یا سمون ته راغونډېدل نو تاریخ ګواه دی چې ولي خان بابا ورته وویل چې بالکل زه در سره پاکستان منلو ته تیار یم، هر څه در سره منم، دا زما ملک دی، زما وطن دی، خو زما د قام حق به پکې منې. سن 73 آئین کوم باندې چې موږ فخر کوو چې ولي خان بابا د سټیټسمین کردار ادا کړ، ذاتي مفادات یې غاړې ته وساتلو او د پاکستان دپاره د پاکستان ته یو ډېر بهترین آئین د ټولو مشرانو ورکړو. نو په هغه آئین کې ګران وروڼو 2 خبرې زه درته کوم. په هغه آئین کې دا یو شک دی چې ماینز او منرلز څونه په سمندر کې دي هغه د وفات، نور چې په کومه خاوره کم ماین دی کم منرل دی دا د هغې صوبې ملکیت دی. دا د سن 73 آئین وایي.
ورسره په سن 73 کې موږ سره دا ومنل چې کنکرنټ لیست موږ ورسره ومنل چې د 10 کالو لپاره کنکرنټ لیست یې واچو او د ریاست واده وکړه چې 10 کاله پس به کنکرنټ لیست ختمېږي او 18 لکه دا پرونچل اټانومي چې کوم دی نو دا به لاګو کېږي 10 کاله چې تېرېدل د پاکستان حالت دا و چې بیا بل ډکټیټر راغلی و چا چې راسره منلې وه هغه یې ځوړند کړو او د ډکټیټرشپ په ماحول کې هغه کنکرنټ لیست مات نه شو بیا خدای موقع راکوله نو زه به راشم 2008 وخته او دغم خو تاسو سوچو کې نو زمونږ څه دونه 10 یا 11 MLA-ګان په 350 کیسې خدا کریډټ به موږ ورکوو چې څوک د کریډټ جوګه وي او زه دا بار وایم چې کو په دغه وخت کې زرداری صاحب صدر نو یا د زرداری صاحب مشري نه و او د زرداری صاحب نوم هم زه کالم چې تاریخ نه تاسو خبر یې زرداری صاحب د آصف زرداری پلار حاکم زرداری چې کوم تاسو سره تاسو په نظریه کې ټوکېدل ټول عمر یې تېر کړ دا د هغه حاکم علي زرداری نظریه وا چې دا غزوی ته منتقل شو دا غزوی چې کله یو قوت جوړ شو نو موږ سره ودرېدو الحمدلله غیرت او پښتو یې موږ سره وکړلو د اسفندیار خان په مشرۍ کې چې زمونږ د پښتنو خدا خوی دی چې دی مړی ستایي دی جمدي نه ستایي خو دا په تاریخ لیکل کېږي چې اسفندیار خان د خپل پلار نیکه د خدای خدمتګارو هغه ټول ارمانونه پوره کړل آیمي شکل یې ورکړ خاورې له پهچان د خاورې له پهچان د خاورې له حق په آیمي شکل کې موږ وګټل اوس د دنیا د سیاست کو هر مخ دی خو موږ ټول دلته چې ناست د پښتونخوا د ګوټ نه راغلی او بیا تعلیم یافته طبقه د وزیرستان نه واله باجوړ د سمې نه واله غر ټول ملګري دلته ناست او ټول د دې نه خبر یو چې دا 13 انتخابات په څه شکل شو د 2013 انتخابات په څه شکل شو د 2013 انتخابات په څه شکل شو او د 2023 انتخابات په څه شکل شو خیر موږ بلا دا کوچ کو چې را دونه د ریاست د دلچسپي تر دې حده پورې خو ډېر زر یې راته ځان داو چې کوم صوبایي خود مختاري د لاندې کوم اختیار د اسفندیار خان په مشرۍ کې موږ راوړو او پېښور ته مواله کړ دې صوبې ته مواله کړ نو دې صوبه کې داسې کسان کېنول چې هم د دې صوبې خلک به راپاسي او هغه اختیار به واپس هغې ته ورکوي زه د دې یو څو وضاحتو سره چې کله چا دا خیال چې زه پکې څه ذاتي دلچسپي لرم نو زما د یار دوست زما د خاندان زما د قام ماین نشته کو نور درته واضح کم زما په ضلع کې ماین نشته اشنغر ماین نه لري منرل نه لري زما ذاتي لالچ نشته خو د پلار نیکه د وراثت هغه نظریه چې کېدای شي خلکو ته د پلار نیکه نه جایدادونه او کورونه او بزنسونه پاتې کېږي موږ ته ورسره نظریه پاتې نو په نور واضح کم نو د خپل پلار نیکه د هغې نظریې دپاره د دې 115 کاله سیاست دپاره د بابړې د شهیدان د ټکر شهیدان د اتخیلو شهیدان د کسخوانۍ شهیدان د دې دهشتګردۍ شهیدان د دې ټولو لپاره ما ته خدا ظلم هم نه کفر ښکاري خو په دې حالاتو کې زه غلی په دې حالاتو کې زه په ارام کې زه دا اینم چې زما د بچي نوړی خو اسم روانه ده په دې ولې موږ ټول نه یو پې د پښتونخوا په ماینز او په منرلز د چا اختیار په دې موږ ټول پوهېږو هلته یو کس نږدې نشي ورته یو ماین ته دا دی الحمدلله اوس خو په اشتهارات یې درته په خپله واضح کوي چې وزیرستان کې 600 کیلومیټره د جلغوزو باغ دی یاران پې څوکیداران وزیرستان کې 600 نفر په پرم نه ژوند نشي تېرولی خو 600 کیلومیټر سکویر د جلغوزو باغ پرم نه ژوند تېروي
څلور پنځه شپږ اربه روپۍ تش د جلغوزو نه هر کال څوک اوچتوي؟ دا د باجوړ ممند دا نیپرایټ او کرومایټ باندې څوک لګیا دي؟ دا د کرک په ګیس او په تیلو باندې څوک لګیا دي؟ په یورینیم څوک لګیا دي؟ د پاړه چنار ملګري خو دلته ناست دي، پوه نه یې چې د پاړه چنار حالات ولې خراب شو، ولې لارې بندې دي؟ هندوستان سره جنگ دی، لاهور کې میچونه روان دي. زما یو واقعه شوې ده خو د پاړه چنار لارې به نه کولاویږي. ولې نه کولاویږي؟ ځکه چې هلته لیتیم راووته او د نن سبا د دور د ټولو نه لوی ضرورت د دنیا لیتیم ته دی، ځکه چې نن سبا هر څه په بیټریانو اوړي، په پاور بینکو اوړي او هغې بنیادي شي چې ضرورت دی نو هغه لیتیم دی. نو چې لیتیم شته نو د فوج د صاحبه لیتیم پکار دی انسان نه خوښوي. لہذا موږ ټول په دې پوهېږو چې قبضهګر زما په وسایلو قبضه دي، خو اوس رانه اختیار عملي انتقال عملي چې سبا مثال د خپل حق دپاره اواز هم نشو. زه خدا ګڼم چې د پښتون قوم سره بغاوت دی داسې یو بل پاس کول، او دا کم ممبران خو په دې تمه چې په یو ارب روپۍ به دا د پښتنو د سر سودا وکړي نو دوی به واپس د کلو ته ځي او که نه به ځي. آیا پښتانه دا شعور لري او که نه لري چې د هغه د سر سودا څوک کوي هغه سره څه عمل پکار دی؟ او بیا هم دا چیلنج ورکوم په خپل سر نه رونو، ستاسو په سر خویندو، ستاسو په سر دا چیلنج دی ریاست له ورکوم چې ایمان دې تیر کړي، دې د قانونونه پاس کوي او زه به ایمان تیروم انشاءالله د خپل قام د خلک وایي ماینز اینډ منرلز بل، ماینز اینډ منرلز بل کې وایي داسې څه دي چې هغه د پښتنو د حق خبره ختموي. نو تاسو کېدای شي دغه بل کتلی، ما په خپله کتلی، هغې کې د هغې هر یو ریفلیکشن د صوبایي خودمختارۍ خلاف. تاسو یا زمونږ مشرانو 1 یونټ منو غلی یې، ستاسو مشرانو یا زمونږ مشرانو 1 یونټ منو، نو آیا په بل شکل چې زه به دې ته دا ووایم چې دا اوس معاشي 1 یونټ دی چې بالکل اډمنسټریټیولی دلته خپل سی ایم ناست دی خو معاشي 1 یونټ دی، معاشي طور اختیار ټول یو ځای ته روان دی او دا اختیار موږ منلو ته تیار نه یو. زه انشاءالله هر حد ته به ځم، ستاسو وروڼو نه مې دا تمه ده چې انشاءالله ما سره به ودرېږئ، قانوني غیر قانوني. ما ته چا ووایي ججانو له لاړ شه، نو ما چې ججان خو هم الحمدلله داسې پکې ناست دي چې هسې نه لاړ شم الټه راته د قانون باندې دستخط وکړي چې او بس ټیک ته ځای دا لاګو کړې، نو د ججانو خو هم څه پته نه لګي. لہذا قانوني غیر قانوني هر قسمه جنګ به کوو، خدا عهد را سره وکړه چې د خپلو بچو دا حق دې ځل پردي ته نه پرېږدي. او ګران وروڼو تاسو له زه په دې تمه په دې امید راغلی یم چې اوس اوس تاسو وکتل چې د سندي قام یو ډېر لوی جنګ وشو د اوبو، بنیادي کردار پکې چا ادا کړ؟ وکیلانو. نو که د سند وکیل قوم پرسته دی نو آیا پښتون وکیل پښتون دی او که نه دی؟ نو انشاءالله زه دا تمه کوم او زه دې وخت د ټولو پښتنو نه دا تمه کوم چې ځان نه خیر دی نشنلیان مه جوړوئ، خیر دی ځان نه پښتون جوړوئ، ځان پښتانه جوړوئ. زما بالکل دې وخت کې لکه نشنلیان زما ملګري موږ چې یو دا ډېر یو، موږ به په دې خپله نظریه سرم قربانو ورسه به کوو. موږ د خپلو پلرونو نیکونو د پاتې ده، موږ ته دا پته ده چې دا لاره دونه سخته ده چې ډېر خلک دا لاره نشي خوښولی او الحمدلله موږ په دې لاره فخر کوو. خو نه پښتانه خو یو که نه په دې خاوره چې د پښتونخوا په خاوره څوک هم اوسو، آیا په دې خاوره خپل حق لرو که نه لرو؟ کو په دې خاوره هندکو واله اوسي، کو په دې خاوره مهاجر لګیا دی اوسي، کو په دې خاوره هزارهوال دی، کو په دې خاوره سرایکي دی، کو په دې خاوره د هر ژبې کس دی، موږ یې پښتون ګڼو ځکه چې زما د پښتونخوا د خاورې رور دی او د پښتونخوا په خاوره چې هر سړی اوسي زموږ دپاره د پښتون حیثیت لري. او زه دا تمه لرم د ټولو نه چې انشاءالله دې وخت کې راپاڅم دا خاوره چې انشاءالله دا زموږ د بچو د مستقبل ضامنه ده
ځکه چې دا تشه خاوره نه ده، موږ ته را دې پته ولګېده دا سره او سپین دي، د دې د لاندې سره زر دي، سپین زر دي، خلک ورپسې لګیا دي. نن امریکا زما په خاوره کې دلچسپي لري، خو دې خاوره کې څه وجه شته؟ خو ناپوهه خلک یي او ناپوهه ته غږېږو، بېله خبره ده. خو تاسو خو الحمدلله په دې خبرو پوهه خلک چې زما د قام د ترقۍ واحد لار، زما قام په دې چرم ترقي نشي کولی چې دې په سعودي کې مزدوري وکړي، کولی شي دې په دوبۍ کې مزدوري وکړي، دې په یورپ کې مزدوري وکړي. زما قام په مزدورو ترقي نشي کولی، زما قام په دیاړو ترقي نشي کولی. زما قام کو ترقي کوي هغه به اعلی ترقي کوي چې دا خپل حق خپل بجلی وګټي، خپل اوبه وګټي، خپل ګیس وګټي، خپل تیل وګټي، خپل ماینز او منرل وګټي. او ان شاء الله چې په کوم ورځ پښتنو ورونو زه تاسو سمیت په څلورم پوسټ کې 100 کاله وشو چې د خپل قام ته دا لګیایي چې په کوم ورځ زمونږ دا اختیار زمونږ خپل شو، ان شاء الله دا زمونږ تسلي او یقین دی چې پښتون قوم به پښتنه خاوره به ترقي یافته ترین خاورو کې یادېږي. په یو ملک کې تش تیل روزي، ابوظبي کې نورې سب نشته تیل. زمونږ 100 لکه پښتانه په امارات کې مزدوري کوي، زما په کرک کې ما قتیل دي، خو پښتون دپاره پکې هېڅ هم نشته. ورونو زه ستاسو ډېر وخت نه علم راغلی، خاص د یو خبرې لیم چې ما سره ودرېږئ، جنګ به زه کوم، همت به زه کوم، ستاسو به ډاډ به کوم. ځان له زه ګوره هېڅ شیز نه یم، په ځان له هېڅ هم نه کېږي، خو نه هر څومره زورور ته چې لګیا یم نو د خپل قام په ډاډ لګیا یم. او ما ته پته ده چې انشاءالله کو هر څه شي، خو زما په قام کې نران خلک شته، زما په قام کې پیغلې بهادرې پیغلې شته. انشاءالله دا جنګ به په شریکه کوو. او اوس دا د واضح وي د ریاست ته چې زمونږ جنګ دا نه دی چې ماینز اینډ منرلز بل دی واپس شي. زمونږ اوس خبره دا ده چې په 18 آئیني ترمیم دی منول عمل وشي، او کو نه په هغې نه کېږي. موږ هر حد تلو ته تیار یو. موږ د صوبې حکومت خلاف هم، د وفاق د حکومت خلاف هم، د ادارو خلاف هم، د خپل حق دپاره، د خپل حق دپاره، پردي دپاره نه، د خپل حق دپاره هر حد تلو ته تیار یو. او کو نه بیا هم حق نه راکوي نو بیا به مجبورا موږ دې نه منو، موږ به بغاوت کوو. چې حق نه راکوي بیا به د ازادۍ نغمې وو، بیا موږ سره بله لار نشته. نو زه د خپل پلار نیکه د قر نیکه په لار ولاړ دا پیغام د ریاست ته ورکوم چې پښتنو له فوراً خپل حق ورکړی شي، او کو نه خپل حق نه ورکوي نو د غلامۍ په شکل کې پښتون قام د انګریز غلامي نه ده منلې، نو د انګریز د غلامانو غلامي انشاءالله موږ بالکل منلو ته نه یو. زه یو وارې بیا نوي الیکټډ چې څونه کابینټس دي دې ته مبارکباد ورکوم. مشکور یم د ټولو ملګرو چې دلته راغلي دي، او انشاءالله د وکیلانو نه دا تمه کوم، د وکیلانو نه دا تمه کوم، دا امید کوم چې نن نه پس ستاسو چې څونه سرکلي دي ستاسو نه ټولو شاته دلته یو نفر کو ناست دی، پر دې نفر نه شاته 200 300